د ولسي ستونزو اورېدو او اسلامي اخوت تر نامه لاندې غونډه چې د میدان وردګ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو امریت له لوري په چک ولسوالۍ کې په لاره اچول شوې وه. د ولسي ستونزو د اورېدو ترڅنګ یې د امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخندزاده حفظه الله د 14 او 15 ګڼې فرمانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړ. د موږ د سفر موخه د 3 اهدافو دپاره وه: د قومونو ولسونو ترمنځ یووالی او وحدت. دوهم هدف هم د دې سفر څخه هغه د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله تعالی ورعاه د 14مې ګړې یعنی انساني قاچاق او د 15مې ګړې د ناوړه دودونو او رسم و رواجونو د تطبیق او قومي مشرانو علماو ځوانانو او نمایندګانو ته عامه پوهاوی ورکول و. ما به دا چرت ویله چې خدایه دغه کم وسی او دغه مصارف په څه شو باندې به ولاړې؟ د طبیعت په کارو باندې به ولاړې، د شریعت په کارو نه، ولیکن د طبیعت په کارو باندې به ولاړې. امیر المؤمنین حفظه الله فرمان دی، هغه وایي چې تاسې ناسم رواجونه ختم کړئ. هغه ټول ولس ته راجع کړی. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اسلامي امارات د زعیم امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونه له وړاندې د ولسوالۍ ته رسېدلي او تر ډېره حده ورباندې عمل هم شوی دی. امیر المؤمنین حفظه الله 15مه ګڼه فرمان او 14مه ګڼه فرمانونه ډېر پخوا د ولسوالۍ او د ولسونو ته رسېدلي دي او عملاً تطبیقیږي. انشاءالله هیڅ چا دونه مخالفت نه دی کړی او د سر په سترګو باندې د زړه په غوږونو مو اورېدلي دي او هر راز همکارۍ او هر راز مرسته ته په دې اړوند باندې ولسونه چمتو دي. شیخ صاحب یو فرمان و چې د شفقت روی په دغه ولسونو باندې کړی و او ان شاء الله دلته 80% نه به ان شاء الله زیات غشوي وي تطبیق شوی دی او خلک په ځان باندې عمل کوي ځکه د خلکو ډیره غوټه ستونزه و چې د ان شاء الله د دو فرمان په هغه باندې به ان شاء الله نورم د ستونزې حل شي. د میدان وردګ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو مسؤلین وایي له دې وړاندې دا ډول غونډې د ولایت په ډېری ولسوالیو کې په لاره اچولي دي او کوښښ کوي په ټولو ولسوالیو کې په لاره واچوي.